و تر هغې به د چوپړیال قلم روان وي په شامنګرو ته چې کړي په سر کې. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. د الهام ټي وي سره ستاسو ورور ستاسو ملګری الطاف حسین ارمان نن درته بیا په خپل چینل کې هرکلی وایم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې الهام ټي وي همیشه دغه هڅه کړې ده چې د علاقې ټیلنټ تاسو ته په علاقه کې چې زموږ سره کم پټ لالونه دي هغه موږ تاسو ته د الهام ټي وي په شیشه باندې وښایو. نو په دغه لړ کې را سره نن ستر مشر اسحاق خان ناست دی. د هغو سره به خبرې اترې کوو. د ټول نه مینا خان د تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مهرباني او زه تاسو ته په دې خپل ځای کې هرکلی وایم. ډېره شکریه. چې دی هغه د ادب او د شاعرۍ په هکله باندې دی. نو تاسو شاعرۍ کې قدم کله ایښی دی؟ شاعرۍ طرف ته یو خیال شوی څنګه دی او شاعرۍ طرف ته مطلب شاعرۍ طرف ته څنګه راغلی؟ ښه سوال ته وکړم. تقریبا د هر شاعر نه دا تپوس کېږي جی چې یاره دا شاعري کله شروع کړه. ارمان صاحب عرض دا دی چې زه د بچپن نه شاعر نه یم. بچپن زما همدغسې تېر شوی دی. په دې سن 2000 کې بیا ما په خپل ژغورنې کتاب کې لیکلي دي چې ما داسې د رحمان بابا یو شعر ولید چې په ګاډي باندې لیکلی شوی. نو بیا زه ولګېدم یاره دا خو ښکلی شعر دی. د هغې نه ډېر متاثره شوم. د هغه بیا په هغه شعر پسې ما شعر جوړ کړ. د هغې نه پس بیا ما غزل جوړ کړ. زما خو پیشه د وکالت سره ده. زه د وکیلانو سره کښېنم. دا سم ټول تعلیم یافته او عزتمند خلک دی. زه لاړم هغو ته ما دا وښوم ویل دا ادبي ما جوړ کړي هغه مې دا ډېر ښه. مطلب شاعرۍ طرف ته چې خلک راځي ډېر شاعران ما داسې هم لیدلي دي یا خلک داسې هم خبرې کوي چې یا یې څه غم ووایي یا عاشق شي یا داسې شي. نو انسان بل ملګری نه شاعرۍ طرف ته راځي. نو هر سړی چې یا چې عشق وکړي یا چې داسې بل څه شي وکړي. زه خپل د خپلو دوستانو نه اکثر تپوس کوم یاره دا یم زه څنګه شاعر یم. ما خو نه د عشق کړ دی. ارمان صاحب مزاج عاشقانه دی. زما مزاج عاشقانه دی. مینه زما د خپل اولاد نه علاوه د بل چا سره داسې مینه نه ده راغلې چې یاره زه وایم چې دا مینه وه او په دې کې زه ناکامه شوم. تقریبا 176 پاڼې ما لیکلې وې په 3.5 میاشتې کې او کتاب یې مکمل کړی و. ژغورنې نوم مې ولګېږي. کتاب لیکلو نه وروستو تاسو نور کتابونه لیکلی شوي دي یا نه؟ د هغې نه پس ما یاره زه نوره شاعري نه. زما په هغه وخت کې 50 سالونه وو. سن 2000 اوس زما عمر دی 75. ما زه به نوره شاعري نه کوم. خو شاعري داسې شی دی چې د شاعري ورنده غوندې شی دی. د دې نه څوک نه شي غلی. په 2016 کې بیا ټول چې زما بیا 2000 نه والا 2016 کې چې ما څومره بیا غزلې بیا ما هغې له په کتاب شکل ورکړ چې هغه بیا دا کتاب دی زما نظر. چې دې هم پوه شي بل ستاسو د خوښې شاعر کوم یو دی چې ستاسو زیات خوښېږي په پخواني شاعرانو کې دی یا اوس؟ یو شاعر هم داسې نشته چې هغه به سړی ووایي چې د شاعري ناکاره ده. څه شاعر رومانټیک دي، څه تصوف والا دي. پخواني شاعران خو ډېر اعلی دي لکه رحمان بابا، حمزه بابا، خوشحال خان خټک. هغو پایي خلک. زه په خپله د رحمان بابا نه متاثر یم. خوشحال خان خټک نه متاثر یم. حمزه بابا نه متاثر یم. دا ټول چې کوم پخواني انقلابي ده یا روماني ده یا زما په دې شاعرۍ کې ما کوشش کړی چې هر رنګ پکې وي. زما په دې شاعرۍ کې نوجوان نسل ته د خوددارۍ ډېر زیات سبق ما ورکړی دی. د خوددارۍ سبق مې ډېر زیات ورکړی چې لکه زما ژوند د فقیرانو، زما ځواک د ملنګانو، د خدای کچکول په غاړه سوالونه پکې. په اخره کې به د الهام ټي وي مینوالو ته د خپل دوه سروبایي سشیر نو ارمان صاحب لیونی چې ګرځېدم خو تا څه نه وي، او ستا چې کلي ته درتلم خو تا څه نه وي، چې نظر مې په نظر ستا برابر شو، نو زه چې لار کې غورځېدم خو تا څه نه وي. ډېر ښه. د دیدن د ملنګۍ کچکول په غاړه په در در چې چورلېدم خو تا څه نه وي. ډېر ښه. او ما د سترګو خپل باڼه تا ته لوګېږم، جړېدم او سوځېدم خو تا څه نه وي.
یړېدم او سوځېدم په تاسو نه وي. ډېر ښه. ډېر سمې په زړه پاتې شو جانان. ډېر سمې په زړه پاتې شو جانانه. نور زه ستا نه شرمېدم خو تا څه نه تاسو نه وي. ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه. ډېر سمې په زړه پاتې شو جانانه. نور زه ستا نه شرمېدم خو تا څه نه وي. ډېر ښه. نور به څه وایم چوپړیاله نور څه نشته. نور به څه وایم چوپړیاله نور څه نشته. ستا د کلي نه وتم خو تا څه وایي نه غورځېږي چې په یو خاښ پې پخېږدي. جی هغه غورځېږي چې په دوو خاښو خپېږدي. واه. هېڅ باور مې په هغه دلاور نشي چې په خولې کې دی خبرې دوه ودرېږدي. واه. ډېر ښه. او په اعتبار کې د هغه سړي شک بویه چې سلام له دې راځي او خپې کږېږدي. ډېر. او نن د هغه پاړوګرو به څه وایم دم له مې راشي او دامونه راپسېږدي. ډېر. او د ځینې یاره د لرګي منډاڼو ښه دی چورلې خو اخر غوړي را پرېږدي. او بعضې خلک د کمال کوي کارونه او بعضې هسې خپلې خپو کې پې کړېږدي. واه. ډېر ښه. او تر هغې به د چوپړیال قلم روان وي په شامنګرو ته چې کډې په سر کېږدي. نه ډیره شکریہ د کیمرامین حضرت علي سره ورکې خبر له اجازه د الله په امان.